او کچری تاسو مخکي د لاس ورولنا خزل طلاق ورکړو او مہر ورلا مقرر کړي وو نو په دې مسله کې به نیم مہر ورکوي دا بیل خبره ده چې خزا د نرمۍ سلوک وکړي او مہر وانخلي یا هغه سړی چې دا غسره د نکاح واک اختیار دی هغه د نرمۍ نه کار واخلي او پوره مہر ورکړي او چې تاسو یعنی سړی د نرمۍ نه کار واخلي نو دا د تقوا سره ډیره مناسبه ده په خپل معاملاتو کې سخاوت ماهر وای ستاسو هر کار الله ویني د خپل منځونو حفاظت کوي خصوصا د داسې منځ چې د مانځ ټول خو بیان پکې راجموي الله تعالی په داسې طریقه ودرېږي لکه څنګه چې فرمان منون کې غلام ودرېږي چې د بدمنۍ حالت وي نو کو پیاده وي او کو پسورلای څنګه چې ممکن وي هغه شان منځ کوي او چې کله امن شي نو الله په هغه طریقه یادوي چې کوم هغه تاسو ته خودلی و چې اول تاسو ته معلومه نه و په تاسو کې چې کم خلک ملکیږي او ورستري خزي پاتې کیږي هغه له پکار دي چې د خپل خزو په حق کې دا وصیت وکړي چې د یو کال پوري تی ورته خرچه ورکړي کیږي او د کور نه دی نه استلې کیږي بیا که چری هغه په خپل اوزي نو د خپل ځان په حق لچی هغه په مناسبه طریقه سره هر څه کوي داغه ذمہواری په تاسو نشته الله په ټول باندې غالب اختیار لرونکي او د حکمت خاوند دی